بل سپینې واورې وشوې یخه هوا یې پېښور پورې راځي نه. السلام علیکم. نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ قدرمندو کتونکو. په دغه هیله په دغه امید چې روغ جوړ وئ او ژوند ته به اماده یئ. ستاسو ادبي ملګری صالح نادان یم. یو ځل بیا تاسو سره په عیني خپرونه کې حاضر یم. قدرمندو هڅه مې کوشش مې چې هغه شاعران لیکوالان راولم په دغه سکرین تاسو ته وړاندې کړم چې پښتو شعر لیکي او د پښتو دپاره لږ ډېر کار او زیار کوي. نن چې کوم دی دیر ته راغلی ما او په دیر کې چې کوم دی ګران فضل دایان صاحب خواله راغلی م د هغوی نور ملګري هغوی سره راغلي زمونږ ډېره ښه مېلمستیا هم وکړه او غوښتل مې چې د هغوی نه شعرونه هم ریکارډ کړم او فطرت صاحب پکې اشارې کې چې زم در سره راغلی م بابک صاحب زم در سره یم انعامجي خو پرېږده. نو خبره داسې ده چې غواړم چې د دوی نه څه شعرونه ریکارډ کړم او د دوی احساسات او جذبات تر تاسو در ورسوم. خو د ټول ناول ورته په خپله خپرونه کې هرکلی او ستړي مه شي وایم. السلام علیکم دایان صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. د دیر په خاوره تارکلی یم او ډېره زیاته مننه دې کومه چې د غرونو په سرونو باندې راغلي. ډیره زیاته مننه کوماله خو ډیر خوند راکوي چې په دغه واورین چې کوم ماحول جوړ دی ښایسته واوره ده په دغه کې موږ دغه پروګرام را جوړ کړی ډیر خوندونه ترې اخلو. تاسو خو دلته اوسېږئ ستاسو دلته استوګنه ده تاسو خو جدا خبره ده. خبرې نه زیاتوم دا راته ووایه چې ډېرو ملګرو به دنه مرکې کړي صحیح ده په دغه سکرین به راغلی ډېر مینوال به م پېژني خو زموږ د عیني بعضې کتونکي په ړومبي ځل به په دغه شیشه ګوري هغوی سره لنډه شان پېژنګلو وکړه په کوم ځای کې م خړپوسي کړي دي ستاسو د ځای څه نوم دی د شاعرۍ آغاز مو کله کړی دی دغه شاعري ته مو کوم کتابي شکل ورکړی دی که نه دی ورکړی؟ زما نوم چې کوم دی فضل دیان دی په ادبي دنیا کې مې خلک په دیان باندې پېژني. د آ پر دیر سره مې تعلق دی په آ پر دیر کې حیاګۍ نوم لیکلی دی په هغې کې پیدا شوی یم او اوس ګرګټ نوم لیکلی دی په هغې کې م کور دی اوسېږو او 2018 کې دغه ادبي هلې ځلې مې شروع کړي دي او کتابي رنګ مې لا نه دی ورکړی ځکه چې استادانو مې کتابونه نه دي چاپ کړي نو زه نه غواړم چې زما کتاب چاپ شي. صحیح ده چې تاسې ادبي نړۍ ته راغلی په 2018 کې کم استادانو ستاسو روزنه کړې ده کم استادان مو مطلب کم شاعران مو د خوښې شاعران پاتې شوي دي یا موجوده دي؟ زه خو هر شاعر ته خپل استاد ویم ځکه چې ما به یو ټکی د چا نه زده کړی خو ډېر دغه چې را سره چا کړی دی پوهه چې چا را کړې ده نو هغه شیر رحمان مهتاب صاحب دی. ډېره ښه ده ډېره ښه ده. نور یم پوښتنې او که مخې ته رالې اب هم دنه کوو خو زه وایم چې شعرونه دنه ریکارډ کړو. ضیاء الله صاحب هم ناست دي به هم تاسو واوري دغه شعرونه درته وایم وایي او که نه یاره مونږ څه پوهېږو ډېرو قصو باندې مونږ نه پوهېږو مونږ ساده باده د غرونو خلک یوه کوو او په یوه پوهېږو. ډېر ښه دی. او که نه یاره مونږ څه پوهېږو ډېرو قصو باندې مونږ نه پوهېږو مونږ ساده باده د غرونو خلک یوه کوو او په یوه پوهېږو وخت او حالاتو هوښیار کړي یو مونږ په معمولي شان اشاره پوهېږو. د ډېره شرمه څه ویلی نه شو نور د یارانو په چال ښه پوهېږو. د شرمه د ډېره شرمه څه ویلی نه شو نور د یارانو په چال ښه پوهېږو د یا نه ځان سره او دومره ظلم چې نه په ورځ او نه په شپه پوهېږو. ډېر ښه دی ډېره د یا نه ځان سره او دومره ظلم چې نه په ورځ او نه په شپه پوهېږو. ډېر ښه دی. نور به درنه څه اورمه. وایي حیران به نه ومه کولې راته مړو خبرې حیران به نه ومه کولې راته مړو خبرې چې شروع کړې وي لالي ستا بنګړو خبرې او ځکه مې ستا مخ ته جانانه ډېر په غور کاته راز پکې پټو کولې ستا رنجو خبرې. ډېر ښه دی. او دلته کې ژوند کول په ډېره خاموشۍ تېرېږي نادان صاحب دلته کې ژوند کول په ډېره خاموشۍ تېرېږي دلته کې څوک زغملی نشي د مرغو خبرې. ډېر ښه. دلته کې ژوند کول په ډېره خاموشۍ تېرېږي دلته کې څوک زغملی نشي د مرغو خبرې او چا چې په خپل عمر کې تش سرګټ راښکلی نه و چا چې په خپل عمر کې تش سرګټ راښکلی نه و هغه سړي خو نن کولې د کاسو خبرې. ډېر ښه. او د یتیمانو فریاد ناوري دا بې درده خلک ضیاء الله د یتیمانو فریاد ناوري دا بې درده خلک په دې خې لګي د یانه د نشو خبرې. ډېر ښه دی دا چې در نه هیر نشي هغه وختونه د غریبۍ هغه تارخه وختونه چې در نه هیر نشي هغه وختونه د غریبۍ هغه تارخه وختونه دومره غرور او تکبر مه کوه رایاد که خپل هغه زاړه وختونه. ډېر ښه دی. چې در نه هیر نشي هغه وختونه د غریبۍ هغه تارخه وختونه دومره غرور او تکبر مه کوه رایاد که خپل هغه زاړه وختونه د مور دعا د پلار غوسه وه پکې نه راځي بیا هغه خواږه وختونه. د مور دعا د پلار غوسه وه پکې نه راځي بیا هغه خواږه وختونه د دې تیر شوي ژوند ارمان به درځي
د دې تیر شوی ژوند د دې تیر شوي ژوند ارمان به درځي باقي وخت تیر که په سجده وختونه ډېر ښه ډېر او د یانه ژوند کوه همت مه بیله راځي په بد وخت پسې ښه وختونه ډېر الله ډېر زبردست موږ پښتانه په هر موضوع باندې ټپې جوړو ډېر په هنر باندې یو بل له آینې جوړو او موږ د روجو ته د دوستۍ چلونه مه راښیه او خان ساتلی شو موږ دنګې دروازې جوړو ډېر ښه دا انعام جي ته ډالۍ انعام ته دې ډالۍ ډېره مننه زه صحیح ده ډیره مننه یاره خوشحاله اوسئ چې پروګرام کې مې راسره ناستې وکړه او دومره میلمستیا مو وکړه څنګه چې ما په پیل کې نومونه واخیسته ضیاء الله صاحب بابو صاحب باندې مشهور دی انعامجي شو کاري صاحب شو د هغه نوم رانه هېر دی یاره نوم یې نثار قاري نثار کاري صاحب د دغه ټولو ملګرو چې کم دی مننه م کومه چې دومره میلمستیا دومره مینه م راکړه ته دغه میلمه او خوشحاله اوسئ راسره په دغه مرکه کې ناستې وکړه ډېره زیاته مننه بیا راشئ قربان خوشحاله اوسئ قدرمندو کتونکو تاسو د آیان صاحب واورېدل د هغوی شعرونه مو واورېدل امید دی ستاسو دغه مرکه او دغه شعرونه د خوښې وړ ګرځېدلي تر روانې خپرونې پورې خپل رور ادبي ملګري صالح نادان له ورکړي اجازت دل بیا الله په امان نوې مرکه په قطر کې کېږي ځان یې پکې ویلی